ناقص بازار دی یو ګړی دی تیر بسی سبا زموږ د کډو بار دی یو ګړی دی تیر بسی. هغه مسلمان خوار او ګناهکاره مه بوله چې یو وخت د نفسي غوښتنو په مقابل کې ضعیفه سوی وي او ګناه ځینې پیښه سوی وي او ته یې په هغه ګناه خبر یې یا په خبر سې، بیا نو ته په داسې حال کې د خوب بستر ته ځې چې په دې سره مغروره او خوشحاله یې چې زه خو د الله جل جلاله عبادت کوونکی بنده یم، او هغه ګناهکاره بنده بیا په داسې حال کې د خوب بستر ته ځي چې د الله جل جلاله له بیرې یې د پښیمانۍ اوښکې پر مخ بهیږي. ښایي الله جل جلاله ګناهګاره بنده ته بخښنه وکړي او په خپل دربار کې قبول کړي، او هغه څوک چې په خپل عبادت سره مغروره وي له خپله درباره وشړي. د دنیا ناقص بازار دی یو ګړی دی تیر بسی سبا زموږ د کډو بار دی یو ګړی دی تیر بسی.